منظور پښتون بیا د افغانانو زړونه وګټل او د پښتنو لپاره یې غږ پورته او پاکستان ته یې اخطار ورکړ. سلام ستړي مشئ. نن په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لویه غونډه ترسره شوه چې په زرګونو پښتنو پکې ګډون کړی و. دوی غونډې ته د افغانستان درې رنګه بیرغونه هم راوړي وو. د دغې غونډې هدف د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر او د دغه غورځنګ د نورو غړو د ازادېدو غوښتنه وه. دغې غونډې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وویل: ریاست ته وایم د یو ذمهوار قوم خبره کوم، نن هم وخت شته د پښتنو خبره واوره، نن هم وخت دی د دې تحریک خبره واوره، په دې کې د ټولو خیر دی او که خبره مو وانه اورېده او یو ځلو په در سره تېرې شوې بیا به چیغې وهې خو بیا به در سره خبره نه کېږي او بیا به انصاف د پښتنو په خپل لاس کې وي. منظور پښتون په دې غونډه کې د تحریک لبیک پاکستان نومې ډلې د نوم اخیستو پرته وویل په پنجاب کې یوه ډله راپورته شوه، د تشدد له لارې احتجاج وکړ، سړکونه یې بند کړل، پولیس یې ووهل او وټکول، ګاډي وسوځول. ریاست د هغوی سره معاهده وکړه او د پنجاب حکومت د هغو پر ضد جوړې ټولې مقدمې بیرته واخیستې. د پیپلز ګوند کومه مجبوري ده چې پالي وزیر جوړه مقدمه بیرته نشي اخیستی؟ دغه راز منظور پښتون د افغانستان په اړه وویل: پر افغانستان دومره بدې ورځې راغلې چې عمران خان یې استازیتوب کوي، خو زه هغه ته وایم چې لږ تاریخ ته وګوره، دا به ستا فکر وي چې موږ له تعلیم او پرمختګ نه غواړې. افغانان ماتېدونکي نه دي، موږ په بیا بیا راپورته شوي یو، موږ به یو موټی کېږو او د لر او بر خلکو لپاره به پرمختیا غواړو. منظور پښتون وویل: د پښتنو سره چې چېرته هم ظلم کېږي پی ټي ایم به یې پر ضد ودرېږي. افغان ولس په مشکل کې دی، معیشت یې ختم شو، دې ته مجبور شول چې خپل ماشومان خرڅوي. په افغانستان کې د طالبانو مسلې دي، هلته ښځو ته د تعلیم حق نه ورکول کېږي. خو ده وویل چې دوی به د ټولو پښتنو لپاره غږ پورته کوي او د هغوی د حقوقو لپاره به مبارزه کوي. په هر حال تاسو د منظور پښتون د خبرو او د دغې جلسې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. ریویډ سبسکرایب کړئ. سپارم ته الله امان.